د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت په تیره یوه اونۍ کې د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند په حضور کې د افغانستان برېښنا شرکت او خصوصي شرکت ترمنځ د شبرغان الوان دښتې د 1500 کیلو ولټه برېښنا مزي د پاتې چارو او همدارنګه د الوان دښتې سب سټیشن د پراختیا پروژو د بشپړولو موافقتنامې لاسلیک شوې. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال په همدې مناسبت جوړ شوو مراسمو ته وویل د یو هیواد د اقتصادي پرمختګ لپاره صنعت تر ټولو مهم دی. د نړۍ هغه هیواد چې له جګړو راوتلي او چټک اقتصادي پرمختګ یې کړی اساسي لامل د صنعت پرمختګ دی. محترم ملا صاحب زیاته کړه د اسلامي امارت پر راتګ سره افغانستان هم د صنعت په برخه کې د پام وړ پرمختګ کړی دی او لا هم هڅه کوي چې په هیواد کې د صنعتي پرمختګ لپاره هر ډول شرایط او زمینه برابر کړي چې تر ټولو مهمه یې برېښنا ده. د فلای دوبۍ هوایی شرکت کابل ته خپلې الوتنې بیرته پیل کړي. د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت او د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د پرله پسې هڅو په پایله کې له شاوخوا 2 کلونو وروسته د فلای دوبۍ پروازونه کابل ته بیا پیل شول. کابل ته د فلای دوبۍ پروازونو پیل ښیي چې د افغانستان فضا د هر ډول پروازونو لپاره خوندي او عادي حالت ته راګرځېدلې ده. د پانګونې بین الوزارتي کمیټې نوبتي ناسته په مرمرینه ماڼۍ کې ترسره شوه. د پانګونې بین الوزارتي کمیټې نوبتي غونډه په مرمرینه ماڼۍ کې ترسره او له اجنډا سره سم د پانګونې د کورنیو او بهرنیو شرکتونو له لوري د وړاندې شویو طرحو په اړه هر اړخیز بحث وشو. دغې ناستې ته د کابل ښار په میرویس میدان سیمه کې د ملت سوداګریز مارکیټ د جوړولو، په بندرونو کې د سکنر ماشینونو د نصب، د جامدو کثافاتو د تصفیې لپاره د معیاري فابریکې جوړولو، د جواز سیر او لایسنس الکترونیکي چاپ او نورې طرحې د بحث لپاره وړاندې شوې وي چې تر هر اړخیز بحث وروسته د هرې طرحې د تخنیکي، اقتصادي او حقوقي ارزونې لپاره جلا جلا کمیټې وټاکل شوې.